دا خوراک کې دی لذي چکن هم ورکو انډې هم ول تاسو مخ کې ورکو فرست ټایم ملو شوی د بلیک ممبا سنیک خطرناک ترین مار دی دا د چاکو لګاو دا د زهر ترانسفر شو جی دا دوغه خو پیسانو خوړو نه ماشاءالله دا کم تګې دی استاد دا چې ما یو جرنالیست هم نه لیدلی چې هغه مار داسې په ډاډګیره خو مې کستا دا مار مو چې کېدای شي د خفګانه مړ شي دا ګوره یوسف جان صاحب د زه نظر ماتو کینګ اف د سنیک یوسف جان صاحب ویلکم ټو پېښور بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو تاسو به کتري د پروګرام په شروعات کې دا چې کومې پرندې دي کوم زناور دي دا سونه واړه زاګ دي دا سونه خوشاله دي دا تاسو ګوره سپنجي دي پای کې بلا سيزونه دي دا بالکل د پیښور یوازینی چړیاګر ته قدرمنو موږ په دې باندې مخکې مې پروګرام کړو او په هیله د دې باندې چې دا ځای نور هم روان شي د دې نور هم تشهیر شي او ځکه چې پچا پیرچل کې خوشاله د خفګان نه علاوه سم نخکاری او په پیښور کې بیا د ریفرشمنټ بهترین ځای دی نو نن قدرمنو په دوم پړاو کې زرا لما دلته چې کوم ماران دي دای قسمونه اجدهاګانې پرتی دغه قسمونه د دین ولا بلاړه نمانان دي نو خبره چې لاړم شو تاسو بل خاندلی می قدرمنو غب شو په دې معنی لګي رسول جهانگیر بھائی مونږ سره دار ولاړ دي دا د دې چې کوم برانچ کم ځکه چې ماران و غیره تاسو ته چړیاګر تراشه ګور راګوره نو د خوراک څخه او د دین نه غدا شو او د دې د پالنې چې کوم ذمہواری نه غپ رسول جهانگیر بھائی باندې رسول بھائی السلام علیکم سر السلام علیکم سر جی سر نن من شاء الله لذیذ څه ګورو ها جی یوسف جان صاحب یو خو مونږ تاسو ته ویلکم وایو مهرباني تاسو پرموټ کړلو او لکه تاسو یو جرنالیست سیستم دی او هغه باندې تاسو خپل جدوجہد کوي خو فصف لاک مونږ دا دلچسپي اخلو چې یوسف جان صاحب خو اوسه پورې د انسانانو تخلیق کولو او دا هغه کولو خو اوس له حیواناتو تر هغه مونږ چې تاسو ته دی مونږ یو اویرنس شو درکو او د انسان فطرت او دا تاسو مطلب دی چې ټول ویزټ کوم قتل خو موږ تاسو ته نن یو نوې تفصیلی غونډه کې ویزټ تفصیلی غونډه ویزټ وي او هغه کې به تاسو ته مونږه د دې پرفارمنس ښکارا کوو چې انسان سره مار سره د انسان فطرت سره د مار فطرت سره نو پاره موږ ته موست ویلکم او تاسو مونږ ډېر خوشاله شو چې تاسو زموږ خواله رااله ثانک یو قدرمنو بسم الله کو راځه او ګورو چې رسول جهانگیر بھائی کم مار تلاش کوي موږ سره اوسه جهانگیر بھائی جی سر پدې په کې د تاسو وای دا یوسف جان صاحب دا سنیک چې کوم دی نو دا د پاکستان نایاب سپیشي دي او دا بے ضرر دي دا دی وخت چې کوم دی نو موږ سره دا پایتن دي د دې موږ سروایو د دې بچي به موږ تاسو ته وخایو دا چې کوم دی لکه نور انیمل چې کوم دی نو دا یو نان سنسیبل دی مار رانیول مار انډل کول دا یعنی مار کیچ کول چې کوم ځکه دا یو آسان کار دی خدا چې کوم ټیم کې تاسو په قبضه کې راشي او قید شي نو د دې سروایو کول او د دې خوراک او د دې مینټین کول دا یو ډیفیکلټ جاب دی خوراک کې څه کوي دا خوراک کې دی لذي چکن هم ورکو
انډې به مول تاسو مخکې ورکو څو ټیمه خوراک کوي؟ دا جی هفته کې 2 پیرې دا د پاکستان دی که د بهر؟ دا جی د پاکستان سنیکس دي او دا د څونه عمر دی؟ دا دی وخت کې چې کوم دی دا یو زما لاس کې چې کوم دی د 3 کالو دی او دا دی غاړه کې چې مې دی نو دا د 15 کالو دی او دا مطلب دا چې دا داسې لګبګ ټول یعنی ایج د دې کم دی. رسول بھائی دا څونه ته رسي د دې عمرونه؟ ته دې میکسیمم 25 ایئرز. ها 25 دا غټ هم شته هغه چې کوم اجدهای هغې ته څه وایي؟ هغه اجګر ورته وایي هغه هم دا نسل دی دا زما د غاړه کې پروت دی دا نسل دی دا چې کوم دی دا خپل شکار چې کوم ریکوایرمنټ دی دا پوره کوي نو دا ځنګل کې د خرګوشه پورې او لکه داسې چې غټ سپیشي د دې ایج زیات وي لینث زیات وي نو دی بیا د چیلې بچې هم رانیولی شي هغه هم خوړی شي خو د دې په دې رینګزونو کې لکه داسې یو اکټیویټیز ده چې دا زیاتره خپل په مسلز باندې دا خپل شکار راټینګ کوي هغه پریس کوي او بیا د دې خوله کې یو پایپ غونته کېدی هغه چک کوي او ځان ته راکاږي. اوس خوله چې که نه اکچولی دې وخت کې خو دا پیټس دي که نه او هایبرنیشن پیریډ هم دی دا ګور تاسو لاس لګوئ تاسو څنګه فیلینګ کیږي یخ دي کې ګرم دي یخ دي after 20 days the properly hibernation دا پیریډ یې څومره hibernation 90 days 90 days کې د دې چې کم روزمره خوراک وي او هغه موږ دغه کوو ګرمیانو کې د دې زیات خوراک کوي او یخنیانو کې چې کم دینو دی له موږ انډه ورکو دغه ټیم کې چې کم دینو دی د خوراک موږ هاپ کو بیا دته زه لاس اچولی شم ښه د غاښونه یې ویستري که څه حساب شته پکې نو یارېږې ته نه رسول بھائی ډیفیکلټ جاب بیا به دې نه پاس دا اوس د دې غاښونه دي جی دا د دې چې کوم دی که نه دا یو ګامز جوړ شوی دی دا چې کوم دی دا غاښ دا خلک چې دلته راشي مونږ ته ویزټر راشي هغه وایي چې دا مار راونیسئ دې نه خو غاښونه ویستي دي نو دا زهریله غاښونه چې کوم وي که نه نو هغه دا دي دا یو بس دا نقصان نه دی دا نقصان دی که نه دې وجې نه مونږ ته لکه د یخنۍ موسم کې ماران هم نه میلاویږي او دا ګوره دا په دې کې داسې سیرنج غونته کې ډریپ سورې وي دا 2 غاښونه دي خو ګوره او د مار چې کوم دي که نه نو اکچولی 160 ټیت د دې انسانانو 32 غاښونه د نور انیملز 32 غاښونه او د دې 160 خو دا 2 چې کوم دی دا د دې لکه د کلاشینکوف مثال دی دی خو ګور دا چې ریموو شي دا مونږ کټ کو افټر 10 days come back نو دا گیم دی کې دا غي لکه دا یو ډیر ډیفیکل او یو ډیر نازک دا اوس بلیک کوبرا دی دا جی بلیک کوبرا دا ګور دا زهر سپیډ شو دی خو ګوره دا زهر دا کتري راوته دا ګوره وته دا کتري د سپیډ کی دا باډي کې چې د کم ټیم کې انجکټ کی کنه نو دې ته وای نروس سیستم دا باقي بالکل نروس سیستم ټیم سونه وخت لګي د انسان په مړه کېدو کې چې چلو نه پاس یو غنټه دیتا لکه دا سنیک چې کم دی کې ایموټاکسن دا د نیروټاکسن دا ډایرکټ چې کم دی نو دا برین کم نسونه چې هغه ډیمیج کی او داینه دا 2 غاښونه یې ماره دا 2 دا چې تاسو ته یو ناشنا سپیشي خایو چې دیتا وای جیکو لیپټ دا ریپټایل کې راځي دا خو چرمخکې نه دي دا د چرمخکو نسل دی خو دې ته وایي لیپټ دا زهریله دي دا هم زهریله وي او دا چې کوم دی دا یو نایاب مونږ ته میلاو شوي دي دا کوم وطن دا جی پاکستان کې وي او زیاتره دا د غرونو کې وي ریپټایل کې راځي دله خوراک دا انډه ورکو دا بچی چې الله چې د دې د خپل دا گریپ ولګي دی خو دې خو ګره دا ان هغه بایټ یو کو دا ان دا زهر وګورئ دا زهر وګورئ زهر راوي لاس کې دا سی وی نه چې چلے بالکل فرق نه ہے کو بس
اوس کم یو مار براته خېجی د پاکستان کې موږ ته یو فرست ټایم ملاو شوی د بلیک ممبا سنیک خطرناک ترین مار دی دا چې کوم دی نو دا سنیک په ایشیا کې د ټولو نه زهریله مار هغه کوي دې ته وایي په افریقا کې نه دا بلیک مامبا بلیک ممبا افریقا کې خو دا موږ ته د چاغي بلوچستان نه یو ملاو شوی سپیشي او دا بلیک مامبا دی بلیک ممبا دی نو دا چې کوم دی نو د دې د مسلز موومنټ چې کوي نو دا ډېر تیز وي او د دې د خپل هغه چې کوم دی خپل شکار دا ډېر زر ایکسپایر کوي او بیا دا زخر تیز زهر ډېر زیات تیز دي نو دې خو ګوره د دې موږ سره فرست ایټم دلته اویلیبل دی او لکه موږ دله موږ دا چرمخکې ورکو بوله څوک نیسي بس هغه لګیرو کنه د دې موږ ته ډېر زیات صرف چرمخکې دا صرف چرمخکې خوري او د خلم د نتوره ده نو دې ته ځکه لکه یورپ خلک دې ته وایي بلیک ممبا بلیک خولې ته خله باندې ګورې شکار یاري شکار خولې لږه کتی شو ولې نشي کتی خطرناک ترین مار It is most deadly snake او یوسف جان صاحب زما خواله راغلی دی دته به زه نه هغه انډورچر شو ښیم چې مونږه د احساس د خبره دا د چاکو لګاو دا چاکو لګاو ودی نه چی کنه دا به زهر دا د تزوس خیم کنه دا سي د پاکستان هر یو مداري او ډاکټران ز چیلنج کومه دا د راشي ماته داسې پریکټیکل شو خی ښه نن ودی نه چی ګوره خیم نه توس کنه کم نه کې تر پغاړه نشي دا بس کو ګوره خیال کوله کا دی بره دا د زهر ترانسفر شو جی دا دوغه خو پیسانو خوړنه د خبر انسان چې کم دی د مار چې کوم سای کی دا ډیر زیات چې کم دی نو دا چې په برین باندې اثر وکي او د هغه نه ډیمیج کیږي سای کی دا په دې باندې ډون شي چې دا یو موته وي چې لکه تاسو چې مارو خوړل ما دې دا هغه یاره وغه د شت هغه دومره دی چې هغه دا غي د لاسه ایکسپایر شي جونز را دا چې کوم دی د دې فطرت دا دی چې دا خپل ماحول کې وي نو د دې خواله چې ورزي د دې یو ډېر زبردست موومنټ ته او د دې لکه یو چلانګ وي او هغه باندې د خپل شکار رانیسي او د خو ګوره یو نظر ماشاءالله دا کم تاګه دی استاد دا ساده دا چې دا د پس خطر کې شي او د اګریسیو شي اګریسیو شي تاسو د مار دا ساور د ځان سمره د الله تعالی قدرتونه دي نو خلاهم او اندازهم دا دته وي یونیک کوبرا او درمنم وته وي د دې مار چې کوم دی دا ما دلته کې ونیو د ریګي سایت کې تاسو نیول دا مونږ ونیو او د دې چې کوم دی مونږ لکه یو ډیره خو کوالټي ده دا مار چې کوم دی د کوبرې سره د دې ریلیشنشپ کیږي خدارت وای چې دی چې چل میچل کوي دا کم نسل اوس شه دې سره دا دته وای درمن خو د دې یو کهاوت ته او د دې یو ډیر دا جوګیان خلک چې کم د دې مارانو کار کوي نو هغه وی چې د دې د کوبرې سره ریلیشنشپ کیږي او د دې دا خاصیت خي چې د دې د جبم توري او د دې دا فیلینګ دا سی وی چې دا یو زهريلا مار دی او په دې چې څنګه مونږ تاسو ته په مار باندې ځانو خړو دا چې مونږ خپل سر په تلی کې ایخه دی خو بیا مونږه مطلب چې دا غسر مونږ مارانو سره زمونږ یو جنون جوړ شي دا د مارانو دی قصه کې د کده سونه مدیر راسي پدې ها د مارانو قصه کې خو زما دا به وې چې دا زما الوداعي شو ده او ځکه خو ما تاسو ته انتظار کولو خو زه ویزټ کوم زمونږ نور پاره څه مطلب دا شی پرې دی ها بس لکه ټول کور کې زما زوی چې کم دین هغه لمې دین دی او هغه وی چې بس خو زموږ خپل یو جنون دی سره یو شوق دی مطلب د مظاهره نه پس په رسول بای په پیښور چړیاګر کې ني بس ګورو وکنه ځان چې یو سیستم پیدا کړه
نو بس سیستم دا دی چې بس کور کې به ماران کیدو نو دا ستا شوق ته خو دلته کې به دا پرېږدو تاسو یې تغبې ها مونږ فضل آباد غریب آباد تخبې کلي ته ځئ راځئ او کلي ته خو زه هم راځم نو دا به بیا تاسو ته هم راوغواړو هلته کور کې به دا ماران به وساتو تاسو ته به انټرټینمنټ کړو ډېره مهرباني رسول بھائی ها اچھا ولکه دی وخت کې دا زهریلا ماري سبجان صاحب چې کوم دی نو دا وګوره داسې بهادر جرنالست چې اوسه پورې د انسانانو تخلیق او په فطرت کې ځان په خطرو کې اچولی اوس زمونږ خواله راغی داسې ما یو جرنالست هم نه لیدلی چې هغه مار داسې په ډاډګیره خو it is very aggressive or very بهادر مین ډېر داسې زبردست مهرباني الله دې خوشحاله کا مونږ دونه غمونه والي مې که ستا دا مار مه وچي چې کېدای شي دې ته خفګانه مړ شي ډېره مهرباني قدرمنو پېښور چړیاګر خپل واړه ځای راوستی شي دا د زده کړې هم یو ځای دی یعنی زه ما دا دریم وزټ دی دلته ډېر څیزونه داسې دي چې هر یو شوکیس کې تو درکې که نه یقین وکړې چې د سټډي پرپز له راځې انټرټینمنټ یا د تفریح خو یو بل یو اړخ دی خو که زده کړې له راځې نو دا خلک ولاړ دي نه تپوس کولی شي چې یاره دا مارانو کې داسې دي دلته کې بلا نورې پرندې دي تاسو د هغې معلومات د دې ځای نه اخیستی شي دلته کې تاسو خپل سټډي حوالې سره هم ډېر څه ترلاسه کولی شئ د پېښور چړیاګر او نن قدرمنو د مارانو حوالې سره موږ د رسول بھائی سره خبرې اترې وکړې او دا نور ملګري هم ولاړ دي موږ د هغې هم ډېر زیات شکرګزار یو حسین بھائی ستاسو هم ډېره مننه اسد بھائی دی او کاکاجي ستاسو نوم اسلم بھائی ستاسو هم ډېره مهرباني الله مو خوشحاله راځي دا کوبرې روچته ها سکوبري دي سبجان صاحب دا چې کوم دي دا بلیک کوبرا دي او دا خو لسته ما تخکاری کنه دا به ټول سره پاسومه او لکه دی وخت کې دی ورځو کې چې کوم دی نو د دې هایبرنیشن پیریډ دی دا هایبرنیشن کې خو موږ میلوګان ورده چې دوی ودشي په یخنۍ کې ها دا مارانو هایبرنیشن د مارانو چې کوم دی دا ډیر زیات دي دا جیز کول بلیډډ دي کنه کول بلیډډ د دې دا وینه یخی نو دی ورځو کې موږ دې ته زیاتې دا په کومو علاقو کې دي دا پاکستان تمام علاقو کې خو مار د دې ورځو کې چې کوم دی نو دا پټ شي ټوله یخنۍ د وجه کنه دا مار چې کوم دی نو دا یو مونږه لایو شو کوو او هیڅ شک هم نشته چې د دې مار نه زهر وتی دي د دې زه باقاعده غاښونه مې ته وخوړل د دې غاښونه م ښیمه نو دې وخت دې ته کوبرا وایي ها دا جي بلیک کوبرا دا وي هغه منجیله مار دی دا جې والا مار دی سوري والا مار دی نو ګوره دې ښکلا ته وګوره که نه ګوره رسول بھائی ګوره نور انیملز چې کوم وي که نه نو هغه سینسیبل وي هغه به تا سره مانوس شي تا به وپېژني که شیر وي تاسو به شیرانو له هم لاړ شئ خو د دې فطرت دا دی چې دا یو بالکل شعور نه لري مطلب دا دی ګوره په اسانه پښتو کې چې د مثال بې وفا یار دی دا نه ټیک دم داسې ده که نه بس 40 سال زما وشو او داسې انټرویو ما چاله نه ده ورکړې خو دا د یوسف جان صاحب په خوشحالۍ کې او موږ یو الوداعي شو کوو او ډېر بس راځي دا فیملی راواله رسول بھائی طارق خان راشه واته پراته دي ته دا راواله دا ګندي چې د دې هندوان خلک چې کوم دی یو ډیره پوجا کوي او د دې پروټیکشن چې کوم یادوي نو دا دې له پی ورکوي او پی هغې دوران کې سکي لکه اوبه چې سړی دا کې اوبه سمچ کړي نو فطرت کې د دې نشته دې ته ځنګل کې پی نه میلاویږي خو لکه د هغې انډینو خلکو یو خپل روایت دی یو خپل لغت باقاعده د دې عبادت کوي او دا مطلب دا دی چې سینسیبل نه دي دا بالکل هیڅ سینس نه لري خو دا دی چې لکه د یو عام انسان په نسبت باندې زم ډېر زیات خوفزده یم دې نه ولې چې داسې په ډاوټ کې زما ډېرې بیرې د هسپتالونو چکرونه لګولي د یو عام انسان دپاره او زما دپاره هم زهر دي خو زه الله د حفاظت وکړه رسول بھائی یو جهان مننه شکریه جی شکریه دی خوا راشه ته دی خوا مخې ته ودرېږه دا ګوره یوسف جان صاحب زه نظر ماتو کینګ اف د سنیک یوسف جان صاحب ویلکم ټو پېښور زو ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره مهرباني ودرېږه که हमारा असिस्टेंट मैनेजर
اوس نه یاري مې جره اسد غار کې غر ګیر کړه مې یوسف جان لاله نو ګورم یو وړ ختم کوبرا د بل نه ډیر وخت واغشته مې چې چله خدای ما کې چې خدای خوښ نه رسول بھائی بس اخري خبره سره کومه بیا قدرمن مخکزو او تاسو ته پړانګان خایو پاغي هم سره ان شاء الله ایکسپرت په موجودي لکه د رسول بھائی پشان او خبره په کوي وای خلک خو دې سره و ما و سره دې سره لګي کنه ته به د مارانو نسیز دکې بس د مارانو نه ما سرجي دا زده کړل چې دا زما الوداعي شو او دې کې مطلب دی چې 40 سال زما پوره شو په 40 سال کې د مار او د انسان فطرت لکه ما دا فیل کو زما د دن ریزولوشن چې کنده دا ریزلټ ورکي چیرې د مار نه انسان زیات خطرناک دی لکه داسې د فطرت ته د مارانو خپل یو هغه دی خو مطلب دی چې د بلیک مام بس زخري وایي چې چا خوړل نه غ زخر خراب کړم دا څه خبره بالکل صحیح خبره ده او بل دا خبره ده چې زیات تر چې کم دی کنه مار او انسان دا مار چې کم دی دا د انسان نه 100% یریږي او مار چې کم دی نو دا د انسان نه 90% یریږي او زما چې دا دومره جدوجهد وکړو نو دا د مار نه د انسان د پر تحفظ او د انسان نه د مار د پر تحفظ د لپاره ما د جدوجهد وکړو او په دې کې ماته دا اندازه وشوه چې ډیر زیات چې کم دي نو ډیر زیات پاکستان کې بے ضرره ماران دي او ډیر کم تعداد سره زهريله ماران دي ډیر مهرباني الله دې خوشاله کړي ډیر شکریہ